طرفدار دې مرګي خلاصيږي نه صحیح ده وروره شکر ده چې په پیسو خرڅېږي نه او نیک عمله ستو خالي حیدر او یل دا یل په ګناهګار ترسېږي نه میرمزا او دلته صلات جوړوي د محلونه چې کله خوب کې ورا پیات او نیمه شپه پاسم تر سبا سلګي وهله ګران اورېدونکو فرمایش د دواجان خان میجان خان دکان نمبر 18 یاد ساتئ لاهور ښار کرانه 61 به تاسو ته ملاویږي ضرور به هلته پته راشي وچهله مې د ده قدم در وړاندې شي जनता बाहर क्यों जब शैतान तौका एक
سید محمده وقت د چا دا کیسټ خوښیږي خوښیږي خاص په لاور کې د امیا جان وکه پښتنه ګټه دې هم در شوې وروره او په ځان مریض شم اسپتال ته روان کړمه رمیش محمد اګل خان او عبدالله خان کړی دی دکان نمبر 4 او د محمد اګل دکان نمبر 6 او د علي رحمان دکان نمبر 5 ټیکور ښار او یوس خان او زریل خان یې پرمیش کړی دی باډیلې که کنه جانا هر چا په خپل وطن نظر دی که بل وطن راته کشمیر شي څه به کما او چې د جدا د خپل اشنا د څنګه کړمه زمي درنګ په شانتي سپین له عمر بشوما
کور کې ځوان زړه شم یار مې کوڅه کې ټوخی وکړه زه پټه د برستل کې نغه کې ناستمه یار مې کوڅه کې ټوخی وکړه ما د ترخې تناب د قسته وشکوه ما د ترخې تناب د قسته وشکوه لکه باخه پشنگی د مرایخ میکه تکه باقی ایمان به هغه وخت کې تیر کی و د شګې ګل ملاستنه درځم وینا ایمان د کراته معلوم ده و د کاغذ ګل
سود ما وهلا سنا مجنون دنگل کوما اول میرنگ شهزاده ستا شقیق د ملتان چواره شو او زدوی در پا پیالت اوگه پاتی شو زبد چولو جنور استا پاتی شاو شاویر گلی د پتیرای وروي او د یار په غېږ کې به یې ورو ورو وچومه سعودي عرب ته دې ځان ورک کړه دا راته وایه زه د چا ته پرېښودم
نه لاړې او د ژمي شپې دې ما ته خوب چېرته راځي दोस्त मोहम्मद खान ग्राम अर्जुन का कैसेट बता सक कबाड़ी बाजार की दुकान नंबर 4 और 5 और 6 के मिलावी की जरीन खान रिवाज खान
لکه تیم د لاس د زنې ناسته یمه موټر دې ولله افغانه ستا په موټر کې منګوري ښار ته ځم جانه که جانان د سترګې ښکاره کړي دا ښکلی مخ به نادرانه کې ورکوم